سلامونه، بیا هم نوي سبق ته ښه راغلاست. د نوي سبق چې دی هغه بیا هم انګریزي جملې دي، ډېرې مهمې چې موږ او تاسو یې په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې استعمالوو. د هر چا دا خواهش دی چې انګریزي کې جملې زده کړي، بیا یې استعمال کړي. نو موږ هم دغه لړۍ پیل کړې ده، تقریبا 1500 جملې موږ تیار کړي دي. هره ورځ 50 تنې جملې تاسو ته وړاندې کوو. راځئ راسره وایاستئ، په معنا یې هم سره خلاصوئ. What time do you usually wake up? ته عموماً څه وخت راکښېنې؟ Do you exercise in the early morning? آیا ته سهار وختي ورزش کوې؟ Could you lend me $100? آیا ته $100 په پور راکوی سې؟ What sports can you play? ته کوم سپورټ کوې ورزش؟ Where are you born? ته چیرې پیدا سوی یې؟ Where were you born? تاسو چیرې پیدا سوي یاست؟ Are you single? آیا ته بې واده یې؟ یوازې یې؟ Are you afraid of injections? آیا ته له ستنو څخه بیریږې، دغه ستنې چې در لګوي؟ او Do you have any children? آیا اولادونه لرې؟ بچیان لرې، ماشومان لرې؟ What do you do? ته څه شی کوې؟ Do you have a phone? آیا ټلیفون لرې؟ Do you have a phone? آیا ټلیفون لرې؟ What is your hobby? ستا مشغوله څه شته، مصروفیت چې پام په بله کې؟ What is your favorite color? ستا د خوښې وړ رنګ کوم یو دی؟ What is your favorite food? ستا د خوښې وړ خواړه کوم دي؟ How many languages do you speak? ته څو ژبې وایې؟ په څو ژبو باندې ږغیږې؟ How is the weather today? نن موسم څنګه دی؟ How is the weather today? نن موسم څنګه دی؟ Can you cook? آیا ته پخلی کوی سې؟ پخول. What are you going to do today? ته به نن څه وکړې؟ دا going د روان وخت لپاره اشاره ده. What are you doing now? ته اوس څه کوې؟ What do you want to travel next? ته را روان وخت چیرې غواړې چې چیرې سفر وکړې؟ What did you do last night? تا تېره ماخوستن څه شي وکړل؟ What did you do last night? How are you feeling? څنګه یې؟ څه احساس کوې؟ Are you hungry? وږی یې؟ Do you like me? زه دې خوښ یمه؟ Are you tired? آیا ته ستړی؟ Do you like me? زه دې خوښېږم؟ ما خوښوې؟ Do you like me or not? آیا ته ما خوښوې که مې نه خوښوې؟ دا و زموږ د نن سبق. ویډیو سره لایک کړئ که مې خوښ شوی، کمنټ کې هم د خپلې رایې اظهار وکړئ. تر بل سبقه پورې ښې چارې. الله حافظ.